د سالارو سیمه په میدان وردګو ولایت کې د تیرو جګړو پر مهال د هیواد له ناامنو سیمو څخه وه چې اوس مهال په یوه تفریحي سیمه بدله شوې. په سالارو کې د ناټو او امریکایي ځواکونو په وړاندې درنې جګړې تیرې شوي. په یاده سیمه کې درنې مرګ ژوبلې هم ورته اوښتي. د یادې سیمې خلکو هم په تیرو جګړو کې قربانۍ ورکړي او د هیواد د ازادۍ لپاره یې مبارزې کړي. په دغه کې انسانانو شو، په دغه کې انسانانو ژوند کو. حیوانات کی وو، انسانان کی وو، حیوانات هم تباه شول، انسانان هم تباه شول. دا ټول ولاړل، د بینه ولاړل او شهیدان په دغه سړک باندې وشول. په دغه ځای کې اوس چې زه د تاسو د خبرې کړم، په دغه ځای باندې زه په دغه رقم نشوی درېدلی، ما خبرې نشوی کړلی. په دغه ځای باندې ما د چا نه خپل حق نشوی غوښتلی. هغوی اوس خوښ دي چې په هیواد کې بشپړ امن ټینګ شوی او دوی عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. اوس امنیت دی او موږ ګرځېدلی شو، موږ د خلکو سره لیدلی شو، خلک د موږ سره لیدلی شي. بعد وروره غوښتنه همدغه ده چې امنیت وروره ښه ټینګ وي او خلک وروره خوشحاله وي. په هر وخت کې موږ غواړو چې وروره یو ملک هم جوړ شي، یو سړک هم جوړ شي، یو شان جوړ شي. بس موږ غوښتنه همدغه ده. د سالارو په سیمه کې اوس مهال پوره سکون او ارامتیا حاکمه ده. خلک خپلو کروندو او باغونو ته ځي او ورځني کارونه په پوره ډاډ ترسره کوي. د سالارو خلک اوس مخکې چې وو ډېر جنګونه وو، خلک نشوی درېدی. اوس خلک ډېر د شوق دپاره راځي، د یوه ځای دپاره راځي. خلک د میلې دپاره زښته ډېر راځي او ډېر ښه ځای ده د میلې او ډېر ښه شوقي باغونه لري او ډېر ښه ځای ده. د لویې لارې مسافر هم په هیواد کې د رامنځته شوي ډاډمن امنیت نه خوښي څرګندوي. وایي چې اوس مهال دوی په ازادانه توګه د هیواد هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. اکثر وقتا جنگ بود، حالا خوب است، از لحاظ امنیتی شکر خوب است، هیچ گپ نیست. 24 ساعت میتونه مردم عبور و مرور کنه. فعلا کل مشکل نمی کار سرک است، یک کدام مشکل نیست. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په سالارو سیمه کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونه پیل شوي. د ښوونځیو ودانۍ او په جګړو کې ویجاړ شوي کورونه بیرته د سیمې د خلکو لخوا جوړیږي. اوسیدونکي هیله مند دي چې په دې سیمه کې د عامه تاسیسات او بنسټیزې پروژې پلي شي.